سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. یو دیرشم څپرکی، اخناتون د مصر فرعون. پر دې ورځ هورمهب فرعون ته ورغی او هغه ته یې وویل د آمون خدای را وپرځول شو او له منځه ولاړ. د هغه پر ځای د آتون خدای واکمن شو. فرعون هغه په ثابته توګه د مصر د پوځ مشر کړ او هغه ته یې وویل نیت لري سبا د آتون معبد زیارت ته ولاړ شي، خو نن شپه به په سلطنتي ماڼۍ کې د خپلو ملګرو هرکلی وکړم. هورمهب زما په اړه له فرعون سره خبرې وکړې او ویې ویل دا هغه ډاکټر دی چې کله ته ولیعهد وې له تا سره په بیدیا کې پاتې و. له هغه وروسته زه فرعون ته ور پر زړه شوم. هورمهب ته یې وویل نن شپه چې په میلمستیا کې د ګډون لپاره راځي هغه هم له ځان سره راوله. بیا هورمهب زما په هکله فرعون ته معلومات ورکړل چې ځینې برخې یې پکې لافې وې او ویې ویل دغه مصری ډاکټر په نړۍ کې ساری نه لري. د مصر او بهر ټول طبي علوم یې زده کړي او تر اوسه یې سلګونه ناروغان او ژوبل کسان له مرګه ژغورلي دي. اخناتون یعنی د دغه فرعون لومړنی نوم څلورم آمنهوتپ و او لومړنی نوم د دې ښودنه کوي چې آمون پرې ګران و، خو وروسته یې په آتون عقیده پیدا شو او خپل نوم یې اخناتون کېښود چې د آتون لیوال او خوښوونکي ته وایي. نوموړي فرعون آتون واحد او نالیدلی خدای باله او د واحد او نالیدلي خدای عبادت یې کاوه. فرعون ډیر لیوال شو چې ما وویني او په دې ډول ما د لومړي ځل لپاره د یو میلمه په توګه د فرعون په میلمستیا کې ګډون وکړ. کله چې د فرعون ماڼۍ ته ننوتم د لومړي ځل لپاره مې مصري ښځې د اوړي په نوي موډ کالیو کې ولیدلې. دغه موډ ډیر ښکلی و. ښځو خپلې جامې داسې ګنډلې وې چې په زړه پورې ښکارېدې، بله دا چې په دې میلمستیا کې ښځو د سترګو شاوخوا شنې کړې وې، غومبوري او شونډې هم سرې وې. هورمهب فرعون ته وروستم. ما ولیدل چې اخناتون لوی شوی دی. ما هغه ته بیا د یو ماشوم په سترګه کتل او فکر مې کوو چې اوس هم ماشوم دی، خو هغه لوی شوی و، مګر سترګې برېښنده او مخې ډنګر و. اخناتون د کتان جامې اغوستې وې چې سلطنتي کتان بلل کېده. کله چې زه ولیدم وی ویل سینوها ما هغه وخت لیدلی وی چې ولیعهد وم. نن هورمهب ستا د علم په هکله له ما سره خبرې وکړې. وی ویل په مصر او نورو هیوادونو کې دې د طب زده کړې کړي دي. بیا یې د خپل طبیعت په هکله خبرې وکړې. وی ویل یوه موده کېږي چې زه د سر خوږ لرم. هر وخت چې څوک د داسې مسلې په هکله خبرې کوي چې زما په خوښه نه وي سر مې په درد شي او داسې مې کړوي چې نه ډوډۍ خوړلی شم او نه خوب راځي. ډاکټر زما سرخوږی په مخدره توکو قراروي، خو زه له دغو درملو کرکه کوم ځکه چې پوهیږم مخدره توکي تمرکز له منځه وړي او د دې مخه نیسي چې زه په آسودګۍ د خپل خدای په هکله فکر وکړم. سینوها آیا ته آتون پیژنې؟ هغه پوښتنه چې فرعون له ما وکړه ډېره خطرناکه وه او باید په احتیاط سره مې ځواب ورکړی وای. هغه ته مې وویل هو آتون پیژنم. فرعون وپوښتل څنګه هغه پیژنې؟ ما وویل آتون زما او د ټول بشریت له پوهې لوړ او ستر دی. فرعون په دې ځواب خوشحاله شو. وی ویل سینوها هغه ځواب چې تا ما ته راکړ له ټولو هغو ځوابونو ښه دی چې نور یې راکوي، خو اوس دا راته ووایه چې د جمجمې په سوري کولو سره زما معالجه کولی شي؟ ومې ویل اخناتونه ستا د سر خوږ د کوپړۍ سوري کولو ته اړتیا نه لري، ځکه چې یو ډاکټر په بل ډول تا معالجه کولی شي او ډاکټران تر هغه وخته د سر د کوپړۍ له سوري کولو ډېرې کوي چې له دې لارې پرته بله معالجه نه وي. فرعون وویل هورمهب ستا داسې ستاینه کړې او زه هم د آتون په هکله ستا له ځوابه داسې راضي شوی یم چې غواړم تا ته یوه څوکۍ او مقام درکړم. ته پوهیږې چې سلطنتي سرسوری کوونکی بوډا چې مړ شو نو ځای یې خالی پاتې شو. ما تر اوسه د هغه پر څوکۍ څوک نه دي ټاکلي، خو ته به له دې وروسته درباري سرسوری کوونکی شي او د سپي د ستوري له ورځې به د دې څوکۍ له امتیازاتو ګټه اخلي. زه وایم چې دارالحیات تا په همدې نوم وپېژني. د دې خبرې وروسته هورمهب زه له فرعونه لرې کړم او بل تالار ته یې د ډوډۍ خوړلو لپاره بوتلم. هورمهب وویل د درباري کوپړۍ سوري کوونکي ځای د فرعون په ښي اړخ کې وي. نو زه او هورمهب هلته کېناستو. د ډوډۍ خوړلو په وخت کې ما ولیدل چې فرعون د هیلۍ غوښه، د غاز، پسه او غویي غوښه او کبان نه خوري.
بلکې یوه ډوډۍ نیمه کړي او خوري او د شرابو په ځای د هغه په جام کې اوبه واچوي او ویڅکي. له دې وروسته چې موړ شو وی ویل د مصر ملت ته وایاست چې د فرعون اخناتون خواړه ډوډۍ او اوبه سوله او حقیقت دي. د هغه خواړه د مصر له بېوزلو او مریانو سره توپیر نه لري، خو له هغې شپې وروسته پوه شوم بلکې ومې لیدل چې فرعون د هیلۍ غاز پسه او غوایي غوښه نه خوړله، خو منظم خوراکي رژیم یې نه درلود. کله نه کله به یې هوس وکړ چې وچه ډوډۍ له اوبو سره وخوري او کله به یې ډوډۍ نه خوړله. میلمانه له ډوډۍ وروسته بلې کوټې ته ولاړل. ما هلته ولیدل چې یو چاغ سړی رانږدې شو. ما په لومړني نظر ونه پیژند، خو له دې وروسته چې د هغه سترګو ته مې وکتل ومې لیدل چې زما پخوانی هنرمند ملګری توتمس دی. د هغه په لیدو ډېر خوشحاله شوم. هغه مې په غېږ کې ټینګ ونیو او ښکل مې کړ. ورته ومې ویل توتمس زه ستا د کتو لپاره هغې ساقي خانې ته ولاړم چې پخوا به مې هلته لیدلې، خو هلته یې راته وویل چې توتمس نور دې ساقي خانې ته نه راځي. توتمس وخندل، وی ویل سینوها زه د دربار مجسمه جوړونکی یم او زما حیثیت د دې مخه نیوله چې هغې ساقي خانې ته ولاړ شم. اوس مې داسې ملګري پیدا کړي چې تل مې د خوندورو خوړو او شرابو د څښلو لپاره خپلو کورونو ته میلمه کوي او دې ته اړتیا نه پیښیږي چې د شرابو د څښلو لپاره هغې ساقي خانې ته ولاړ شم. ومې ویل توتمسه له دې کبله چې ته درباري مجسمه جوړونکی یې حتما د آتون په معبد کې پر ستنو د فرعون مجسمې تا جوړې کړي دي. توتمس وویل موږ یو شمېر مجسمه جوړونکي یو چې په ګډه کار کوو او له حقیقي هنره همغه ډول چې په کورت کې ورته توجه کیږي الهام اخلو. کله چې د آمون درواغجن خدای پر مصر واکمن و موږ مجبور وو چې د هنرونو اصول تر پښو لاندې کړو او د مجسمو په جوړولو او د انځورونو په طراحي کې د درواغجن خدای پیروي وکړو. که به لږ منحرف شو د دغه جعلي خدای کاهنانو به کافران بللو او موږ به یې وژلو. هغوی به ویل هر ډول هنر چې د آمون خدای له قوانینو سره په ټکر کې وي کفر دی. هغه هنرمند چې یوه مجسمه جوړه کړي یا انځور وباسي خو د آمون له هنري اصولو سره اړخ ونه لګوي وبه وژل شي. موږ حقیقي هنرمندانو چې د هنر په ازادۍ باوري یو له دې کبله چې له دغه ډول چاپیریال سره ځان نشو برابرولی او د پخواني خدای د حماقت پیروي مو نشوه کولی، نو لوږې به مو تیرولې او کله به حتی یو جام د اوربشو اوبه هم نه رارسېدې. خو نن سبا آزاد یو په ازادۍ سره د خپل هنر لپاره کار کوو. هر هغه شی جوړولی شو چې غواړو یې. ما توتمس هورمهب ته وروپېژاند او هغه ته مې وویل دغه سړی چې ته یې ګورې یو نابغه هنرمند دی. فرعون یې هم په قدر پوهیږي ځکه خو هغه درباري مجسمه جوړونکی دی. هورمهب د درباري مجسمه جوړونکي په کتو خوشحاله شو، خو د خپل مقام له امله یې ډېره خوشحالي څرګنده نه کړه او کله چې توتمس د هورمهب اندام او څېرې ته وکتل هغه ته یې وویل ډېر مې زړه کېږي چې ستا مجسمه وباسم او د نوي خدای آتون په معبد کې یې کېږدم، ځکه چې ته د آتون ژغورونکی او د پخواني خدای نابودونکی او د دې وړتیا لري چې ستا مجسمه په نوي معبد کې کېښودل شي. هورمهب پر دې خبره داسې خوشحاله شو چې مخ یې له خوشحالۍ پړقېده. زه پوه شوم چې د هغه د خوشحالۍ علت دا دی چې تر دې ورځې پورې چا د هغه انځور یا مجسمه نه دی ایستلی او توتمس د لومړي ځل لپاره په کاڼي کې د هغه مجسمه جوړوي. کله چې موږ د هورمهب د مجسمې په هکله خبرې کولې ما ولیدل چې هغه ناڅاپه پورته شو، دواړه لاسونه یې پر زنګنو کېښودل او رکوع یې وکړه. موږ هغه لوري ته وکتل چې کوم لوري ته هورمهب رکوع کړې وه. ګورم چې د مصر ملکه او د اخناتون میرمن یعنې نفرتیتي را روانه ده. نو موږ هم پورته شو او د مصر د ښکلې ملکې پر لور مو رکوع وکړه. نفرتیتي د درباري ښځو د نوي موډ جامې اغوستې وې چې موږ ته راورسېده. لاسونه یې د خپل بدن پر پاسنۍ برخه کېښودل. ما ولیدل چې هغه ګوته او بنګړي نه لري ځکه چې نه یې غوښتله خپله ښکلا په ګوتو او بنګړیو پټه کړي. ملکې ما ته وویل سینوها زما لاسونه د یو زوی د روزلو لپاره بې طاقته دي ځکه چې فرعون زوی غواړي چې له هغه وروسته پر تخت کیني. زه او هغه دواړه له دې کبله اندېښمن یو چې ما زوی نه دی زیږولی او دواړه له جعلي خدای آمون څخه ویریږو. که څه هم هغه اوس راپرځول شوی خو موږ پوهیږو چې په کمین کې راته ناست دی. ما دوه لوڼې زیږولې خو تر اوسه مې زوی نشته. ما اورېدلي چې ته ستر ډاکټر یې او په بهرنیو هېوادونو کې دې ډېر معلومات راغونډ کړي. ما ته ووایه چې کله به زوی پیدا کړم. هغې ته مې وویل
د فرعون میرمنې غوره دا ده چې ته د زوی د پیدا کولو په فکر کې ونه اوسې، ځکه چې ستا د بدن وروستني غړي لږ سور لري او هغه میرمنې چې د بدن خلافي غړي یې لږ سور ولري که زامن وزیږوي ممکنه ده چې د لنګون پر مهال مړي شي. نفرتیتي وویل له دې سره زه یو زوی غواړم او ته باید داسې طبابت وکړي چې د زوی خاونده شم. ومې ویل ای نفرتیتي، له اتون پرته بل هیڅوک نشي کولی له زیږېدو مخکې د یو ماشوم جنس معلوم کړي او ما په نورو هیوادونو کې داسې ډاکټران ولیدل چې ادعا یې کولی شي د یوې ښځې لپاره هلکې نجلۍ وزیږوي، خو ډیرو به تیروتنه کول او کله چې به یې تیروتنه ثابته شوه رحم یې ملامتاوه چې د هغوی د حکمونو په اساس یې عمل نه دی کړی. هغوی پوهېدل هغه لارښوونې چې دوی یې میرمنو ته کوي دومره دقیقې او سختې دي چې ښځو به پر ټولو عمل نشو کولی او بیا به یې همدا دلیل راوړ چې پر خپلې ناپوهۍ پرده واچوي. خو زه تا ته دروغ نه وایم، اعتراف کوم چې داسې درمل په تا نشم خوړلی چې تا ته زوی درکړي، خو له دې کبله چې تا نجلۍ زیږولې احتمال شته چې زوی وزیږوي او ستا دریم اولاد به هلک وي، مګر له دې سره په دې برخه کې هم در سره ژمنه نشم کولی. نفرتیتي چې په مسکای زما خبرې اورېدې زما د خبرو تر خلاصېدو وروسته خفه شوه او زه پوه شوم چې زما خبرو پرکاله کړه. کله چې توتمس ولیدل چې ملکه پرکاله او خفه شوې نو په خبرو کې راګډ شو او ویل ای نفرتیتي، ولې د نجونو په زیږولو خفه کېږې؟ ته د نړۍ تر ټولو ښکلې ښځه یې، دا به غوره وي چې ته تل لور وزیږوي چې ستا لوڼې هم ستا په شان ښکلې وي او ستاسې ښکلا دنیا ته روښانه شي. ما ستا مشره لور لیدلې، پوهېږم چې څومره ښکلې ده. نن سبا د مصر د دربار ټولې ښځې هڅه کوي داسې ځانونه سینګار کړي چې هغې ته ورته شي او زما ډېر زړه کېږي ستا مجسمه وباسم چې ستا له مړینې 1000 کاله وروسته خلک ستا ښکلا وګوري، هغه وستایي او د نفرتیتي نوم تل په نړۍ کې د ښکلا نوم وي. د مصر د ملکې دغه مجسمه چې توتمس جوړه کړې اوس هم شته او د برلین په موزیم کې ساتل کېږي. د مصر لومړنی پاچا لومړي فواد د جرمني له حکومته وغوښتل چې دغه مجسمه چې اروپایي پوهانو موندلې وه بیرته مصر ته ستنه کړي. د جرمني حکومت هم دغه مجسمه مصر ته ورکړه او اوس باید دغه مجسمه د مصر په یو موزیم کې وي. ژباړن نفرتیتي مسکی شوه او معلومه شوه چې د درباري مجسمه جوړونکي له خبرو یې خوند اخیستی، بیا له موږ څخه لرې شوه. پر بله ورځ ما مریت د تمساح لکۍ له ساقي خانې راویسته او له ځان سره مې بوتله چې د اتون نوي معبد ته د فرعون د تګ سیل پرې وکړم. مریت نوي موډ جامې واغوستلې، له دې سره چې د یوې میخانې نوکره ګڼل کېده، خو کله چې زه له هغې سره له میخانې ووتم او د تپس په واټونو کې ورسره روان وم نو خجالت نه وم، ځکه چې مریت ډېره ښکلې او مؤدبه وه. زه له مریت سره د نوي معبد پر لور روان شوم او د معبد په مخ کې په هغه ځای کې کېناستم چې د فرعون نږدې کسانو ته جوړ شوی. مریت خپل لاس ما پر اوږه کېښود او د خلکو د ټولي په سیل بوخته شوه. زه ګمان کوم پر دې ورځ د تپس ټول اوسېدونکي د معبد په مخ کې او په هغو واټونو کې راټول شوي ول چې فرعون پرې تېرېده او د قوچ واټ په دواړو غاړو کې لدی چې د واټ دواړو غاړو ته داسې مجسمې جوړوي چې سرونه یې د قوچ ول دغه واټ ته یې قوچ وایي. له ګلانو ډک لوښي یې ول چې فرعون راشي خلک پرې ګلان وشیندي. د دې وروسته چې زه او مریت په خپل ځای کې کېناستو متوجه شوم چې حالات غیر عادي دي او کله چې ځیر شوم وپوهېدم چې دغه غیر عادي حالت له دې امله دی چې خلک غلي دي. کله چې په یوې سیمه کې بېوزلې خلک راټولیږي له دې کبله چې ټول خبرې کوي او خاندي یو ډول زوږ اورېدل کېږي، خو پر دې ورځ هلته چا خبرې نه کولې. داسې چوپتیا واکمنه وه چې انسان یې خفه کاوه او یوازې د کارغانو او بازانو اوازونه اورېدل کېدل چې په اسمان کې الوتل، ځکه چې کارغان او بازان د مړیو په خوراک داسې ماړه شوي ول چې نه یې غوښتل له دې ځایه ولاړ شي. کله چې فرعون پر روان تخت راغی ما ولیدل چې یو شمېر تورپوستي عسکر یې شاته روان دي چې مخونه یې په رنګونو رنګ کړي ول. پر دغه ورځ د فرعون د بدرګۍ لپاره د تورپوستو عسکرو حرکت لویه تېروتنه وه، ځکه په نندارچیانو کې داسې څوک نه و چې د تورپوستو عسکرو له لوري یې د تپس په لوټمار او وژنو کې تاوان نه وي لیدلی. لا هم د ښځو په مخونو د اوښکو لارې ښکارېدې، د خلکو ټپونه نه ورغېدلي او ډېرو خلکو کورونه نه درلودل ځکه چې تورپوستو ورسوځولي ول.
فرعون پر دې ورځ 2 پوړیز تاج پر سر ایښی و او له دود سره سم یې لاسونه پر ټټر ایښول. په یو لاس کې یې لنډه لکړه او په بل کې متروکه نیولې وه. فرعون د یوې مجسمې په شان و چې نه خوري، دا دود دی. په رسمي وختونو کې چې فرعون د خلکو په منځ کې تیریږي باید ونه خوري. کله چې عسکرو فرعون ولید، نیزې اوچتې کړې او د خوشحالۍ نارې یې وکړې. درباریانو او شتمنو کسانو هم د عسکرو په شان د خوشحالۍ نارې وهلې، خو دغه نارې د خلکو د چوپتیا په منځ کې د مچانو بنګېدا ته ورته وي چې د ژمي په یوې ورځې کې بنګېږي. هغو کسانو چې د خوشحالۍ نارې وهلې کله چې متوجه شول خلکو خپله چوپتیا وساتله، وشرمېدل او خولې پټې کړې. په دې وخت کې د مصر فرعون اخناتون د پخوانیو دودونو پر خلاف چې باید فرعون د خلکو له منځه د یوې مجسمې په شان حرکت وکړي، لاسونه یې له ټټره لرې کړل، لکړه او متروکه یې وښوروله چې خلکو ته سلامونه وکړي. ناڅاپه خلک ولړزېدل او د هغوی له ټولي د توپان د غږ په شان غږ پورته شو چې ویلې موږ آمون غواړو، آمون زموږ خدای دی، آمون خدایانو پاچا دی. د خلکو شور او زوږ دومره لوړ و چې ته واده تپس ټولې ډبرې او خښتې نارې وهي. آمون غواړو، ای جعلي فرعونه، ولې دې زموږ خدای نسکور کړ؟ دغو غږونو د فرعون د روان تخت لیږدونکي داسې وډارول چې ودرېدل، خو افسرانو بیرته حرکت ته اړ کړل او روان تخت د نوي معبد د دروازې پر لور روان شو. په دې وخت کې خلکو د زمریانو په څیر زورورې نارې وهلې او روان شول. د فرعون د روان تخت مخه یې ونیوله. له دې وروسته حالات داسې ګډوډ شول چې معلومه نه وه څوک په کوم ځای کې جنګیږي. تر کومه ځای چې سترګو کار کوه او د لیدو وس و، معلومېدل چې د خلکو تور پوستو او سپین پوستو ترمنځ سخت جنګ روان و چې ډېر بېرحمانه و. عسکرو په تورو او نیزو باندې نارینه او ښځې وژلې. خلکو په ډبرو او چاقوګانو جنګ کاوه چې تور پوستي او سپین پوستي عسکر به لاسته ورغی، ځای پر ځای به یې ووژه. خو له دې ټولو سره هیچ چا د فرعون پر لور ډبره نه ګذاروله. فرعون د خپلو نیکونو په شان له لمره پیدا شوی و. چا جرأت نه کاوه چې د فرعون پر لور حتی یوه ډبره هم وولي. ما لیدل چې په خپل روان تخت کې پاڅېد، خپل مقام او شخصیت ته له پامه پرته یې عسکرو ته وویل صبر وکړئ او خلک مه وژنئ. خو عسکر په جنګ او وینې بهېدا کې داسې بوخت ول چې د فرعون غږ یې نه اورېده. فرعون چې پوهېده هیڅ ډول خطر یې نه ګواښي او څوک یې د وژلو هڅه نه کوي، نو له ویرې پرته یې د خلکو او عسکرو ترمنځ د جنګ سیل کاوه. د آمون غواړو غږ یوه شیبه هم نه قرارېده. خلک داسې غوسه ول چې د فرعون د نږدې کسانو ملګرو د کم پر لور، یعنی د هغه ځای پر لور چې موږ ناستو، را روان شول او غوښتل یې موږ ووژني. کله چې هورمهب ولیدل درباریان چې ډېری ښځې هم پکې وې په خطر کې دي، نو امر یې وکړ چې نغارې وغږوي. کله چې نغارې ووهل شوې، په فرعي کوڅو کې ولاړو جنګي ګاډیو حرکت وکړ. هورمهب د احتیاط لپاره د جنګي ګاډۍ په کوڅو کې درولې وې چې خلک یې په کتلو سره ونه پارېږي. دغه راز که کومه بلوا وشي، ډېر ژر به امنیت ټینګ شي. د جنګي ګاډیو په مخ کې د جنګ په ډګر کې غشې او لورونه لګوي، خو پر دې ورځ دغو ګاډیو غشې او لورونه نه درلودل او هورمهب ویلي و هغه دې پورته کړي چې خلک ونه وژل شي. ګاډۍ په چټک او منظم حرکت سره راغلې. زموږ د کېناستو ځای کلا بند کړ او ځینې د فرعون د روان تخت په شاوخوا کې ودرېدې. خلکو هڅه کوله چې مقاومت وکړي، خو پوه شول چې د ګاډیو تر اربو لاندې به وځپل شي، ځکه یې لاره پرانستل او د فرعون روان تخت حرکت وکړ. فرعون معبد ته داخل نشو، بلکې له معبده تیر او آن نیل ته ورسید. له روان تخته کوز او په سلطنتي بیړۍ کې کېناست. څو جنګي بیړیو بدرګه کاوه او لاړ. کله چې فرعون ونه کړای شو د نوي خدای معبد ته ولاړ شي او په بیړۍ کې کېناست او ورک شو، نو خلکو د خوشحالۍ نارې وکړې. عامو خلکو د شتمنو په کورونو بریدونه وکړل، د هغوی شتمني یې لوټ کړې او پر خپلو ښځو یې تیری وکړ. له همدې کبله هورمهب مجبوره شو چې یو ځل بیا د تبس په واټونو کې حرکت وکړي. په هرې محلې کې یو جلاد وټاکي. هر څوک به یې چې د لوټمارۍ او قتل په حال کې لیده وژل به یې. مازدیګر مهال د جلادانو له لوري د سرونو د پرې کولو په بدل کې په تبس کې امنیت ټینګ شو.
د لمر تر لوېدو مخکې کارغان، بازان او مردار خواره راکوز شول چې په واټونو په تیره بیا د قوچ په واټ او د نوي معبد په مخ کې پراته مړي وخوري. د مصر فرعون اخناتون تر هغې ورځې پورې په خپلو سترګو د ملت مقاومت او وینې بهیدل نه ولیدلې، خو کله چې دغه حالت ولید نو د تبس پر خلکو سخت غوسه شو چې د نوي خدای او د هغه پر وړاندې مقاومت کړی و. د امر وکړ چې هر څوک د آمون خدای نوم واخلي او یا د آمون خدای انځور د خپل کور پر لوښو انځور کړي، نو له تبسه به جلاوطن شي او قانونو ته به د اجباري کار لپاره ولیږي. خو خلک غلي ول او هیچا د بل کس شیطاني ونه کړه. پر بله ورځ فرعون پوښتنه وکړه چې د آمون څو تنه پیروان جلاوطن شول. مامورینو وویل څوک نه دي جلاوطن شوي ځکه چې هیچا د آمون خدای نوم نه دی اخیستی. فرعون وویل نو هغه کسان چې پرون یې نارې وهلې چې آمون غواړو څوک دي؟ آیا هغوی نه نیسئ او قانونو ته یې نه لیږئ؟ مامورینو وویل پرون د خلکو شمیر زیات و، موږ ونه توانیدو چې ټول وپیژنو او نه پوهیږو چې څوک د جعلي خدای پلویان دي. دا وخت فرعون له ډېرې غوسې یو حکم وکړ چې زه یې ډېر خفه کړم. هغه وویل که څوک یو کس په ګوته کړي چې د آمون عبادت کوي نو د آمون پرست شتمني د هغه کیږي. له دې سره سره شریف کسان چمتو نه شول چې د آمون پیروان معرفي کړي، خو اپوټه یو شمیر غلو او ډاکوانو ځینې کسان په دې نوم چې د آمون عبادت کوي حکومت ته معرفي کړل او مامورینو هم بې له ځنډه د شاخه کارونو لپاره قانونو ته واستول او غلو او ډاکوانو د دغو کسانو شتمني خپله کړه. په داسې حال کې چې په تبس کې دغه ظلم او ناروا روانه وه، د نوي معبد له پیښې وروسته پر درېیمه شپه هغه وخت چې زه خپل کور کې ویده وم، د فرعون له ماڼۍ یې ماته یو روان تخت راواستوه او زه یې احضار کړم. کله چې زه ماڼۍ ته ننوتم، هغه ناروغي چې کله ناکله به فرعون ورسره مخامخ شو بیا پرې راغلی و او دارالحیات یو شمیر ډاکټران هم هلته موجود ول. معلومه شوه چې ډاکټران د فرعون له معالجې ویریدل او زه د دې لپاره ورغوښتی وم چې له دوی سره په معالجه کې شریک شم. دغه راز د فرعون د درملنې مسؤلیت وویشل شي او پر دې سربیره زه درباري کوپړۍ سوری کوونکی وم او زما شتون یې اړین باله. زه فرعون ته نږدې شوم، د هغه نبض مې وکوت، ومې لیدل چې نبض یې کمزوری دی او د اخناتون لاسونه او پښې سړي دي. بیا مې د هغه د سترګو باڼه پورته کړل، ومې لیدل چې سترګې ژوندۍ او ځلانده دي او د هغو کسانو په شان نه دي چې ځنکدنې وي. ډاکټرانو ته مې وویل باید د فرعون لږ وینه وبهول شي چې په هوښ راشي. د دارالحیات ډاکټرانو وویل موږ دغه معالجه نشو کولی ځکه چې فرعون ډنګر دی، وینه یې کمه ده او که یې وینه وبهول شي مړ به شي. ما وویل که دغه بېخودي دوام وکړي فرعون به مړ شي ځکه چې ورو ورو یې نبض کمزوری کیږي، خو باید د هغه وینه داسې وبهول شي چې کله هغه ویښ شي پوه نه شي چې وینه یې بهول شوې ده. د دارالحیات ډاکټرانو وویل آیا دغه کار مسؤلیت منلی شي؟ ومې ویل هو منم یې ځکه چې باوري یم د دې بېهوشۍ دوام خطرناک دی. ډاکټرانو وویل هر څه چې غواړې ترسره یې کړه. ما د طبابت د وسایلو له صندوقه خپله ستن راویسته او په اور کې مې کېښوده. وروسته مې له اوره راویسته چې سړه شوه نو هغه مې د فرعون په رګونو کې دننه کړه او وینو دارې وکړې. څو شېبې وروسته فرعون خوله خلاصه کړه او ژوره ساه یې واخیستله. ما ډېر ژر د وینې مخه ونیوله. د فرعون لاس مې وتړه او هغه لوښی مې پټ کړ چې وینه پکې وه. فرعون بیخي په هوښ کې راغی، پاڅېد او کېناست. د دارالحیات ډاکټران چې ولیدل ورپه زړه شول چې دارالحیات د آمون په معبد کې دی او د هغې کرکې له امله چې له آمونه یې کوله امر یې وکړ چې دغه ډاکټران له ماڼۍ وباسي. د دې وروسته چې دغه ډاکټران ولاړل ویې ویل سینوها ولاړ شه او زما بیړیو ته خبر ورکړه چې د حرکت لپاره چمتو شي او پارو وهونکو ته خبر ورکړئ چې زه د سفر نیت لرم. له هغه مې پوښتنه وکړه چیرته ځې؟ وی ویل زه نو په دې ښار کې ژوند نه کوم، له خپلو بیړیو سره حرکت کوم او روانېږم. تر هغې پورې به ځم چې داسې ځای ته ورسېږم چې نوي ښار د جوړولو لپاره مناسب وي. هلته به یو نوی ښار جوړ کړم، پکې میشت به شم او بیا به تبس ته ګام هم روان اخلم ځکه چې د دې ښار اوسېدونکي د باطل او جعلي خدای آمون پیروان دي. زه به د اتون پر وړاندې د هغوی چلند هیڅکله هیر نه کړم. زه باوري یم چې په هیڅ پړاو کې زما نیکونه د تبس د خلکو له لوري داسې بې عزته شوي نه ول. له همدې لامله باید ولاړ شي او هورمهب ته ووایي چې زه همدا نن شپه له تبسه د بیړیو کې ځم او پر هر چا چې ګران وم له ما سره به ولاړ شي. د مصر د پوځ قمندان هورمهب چې د فرعون د حرکت وسایل برابرول ماته وویل سینوها
همداسې ښه ده ځکه چې هم د طبس خلک خپلې هیلې ته ورسیږي او هغه څه ترلاسه کوي چې غواړي او هم فرعون له دې پرته چې جګړه وشي هغه څه ترسره کوي چې غواړي. اخناتون له طبسه وتلو ته دومره بیړه درلوده چې دومره صبر یې هم ونه کړ چې سلطنتي کورنۍ سفر ته چمتو شي. ویلي زه ځم او هغوی دې په خپلو بیړیو کې راسپاره شي او په ما پسې دې راشي. هورمهب یو شمېر جنګي بیړیو ته دنده وسپارله چې د فرعون د بدرګۍ لپاره له هغه سره حرکت وکړي. زه هم له فرعون سره ولاړم او په باطن کې له دې سفر سره موافق هم وم ځکه پوهېدم چې د آب و هوا بدلون د هغه لپاره ګټه لري. د شمال پر خوا مو د نیل سیند له بهیر سره سم حرکت وکړ. طبس ته مو شا کړه او ورو ورو ترې لرې شو. د فرعون د بیړۍ ارغواني بادبانونه یې پورته کړل چې حرکت یې نور هم زیات کړي. له لنډې مودې وروسته د طبس سلطنتي ماڼۍ دیوالونه، ډبرینې ستنې او درې ګوني غرونه له نظره ورک شول، خو د مصر د پلازمینې یادګار له موږ سره و ځکه چې کله به د نیل تمساحګانو په اوبو کې حرکت کاوه نو د هغوی اوږدې او ځواکمنې لکۍ به ښورېدلې. دوی داسې ښکارېدل چې ګنې هغه مړي خوري چې نیل یې له ځان سره له طبس راوړي. ځینې مړي د اوبو پر سر ګرځېدل او بوی یې کړی و چې دغه ناوړه بوی ټوله فضا نیولې وه. په کښتۍ کې د فرعون په کوټه کې سپاند او عود سوځول چې دغه خراب بوی ورک کړي. 10 ورځې وروسته هغې سیمې ته ورسېدو چې نور پکې مړي نه ښکارېدل. فرعون له خپلې کوټې راووت، د بیړۍ په غولي کې ودرېد او د نیل سواحلو ته یې کتل. د نیل سیند په دواړو غاړو کې ځمکه ژیړ رنګه وه. کلیوال د فصلونو په ټولولو بوخت ول. کلیو ته یې وړل او مالونه یې د نیل غاړې ته راوستل چې اوبه وڅښي. شپنو به خپلې شپېلۍ وهلې. کله چې خلکو د فرعون بیړۍ ولیده د خرما د ونو له څانګو سره له خپلو کلیو د نیل د غاړې لور ته په منډه را روان شول او څانګې یې ښورولې، نارې یې وهلې او خوشحالۍ یې کولې. فرعون د دې خلکو په لیدو تاند او خوشحاله شو. خندل به یې او کله به یې امر وکړ چې کښتۍ ودروي. ساحل ته به ولاړ او له کلیوالو سره به یې خبرې کولې. د ښځو ماشومانو پر لور به یې لاسونه ښورول. کله به د نیل ساحل پر غاړه پسونه فرعون ته ورنږدې شول او د هغه لمنه به یې بویوله او بیا به یې هغه څاټه. فرعون به د ماشومانو په څیر خوشحاله شو او خندل به یې. زه د اخناتون د روحیې په بدلون خوشحاله شوم، خو په یوه کار یې خفه وم، هغه دا چې ویل یې د هغه خدای لمر دی. دی به د بیړۍ پر غولي کېناست، بدن به یې د خدای په مخ کې لوڅ کړ، خو دغه خدای په دوبي کې ډیر خطرناک کېده او انسان به یې له ډېرې ګرمۍ ناروغه کړ. فرعون هم له دې امله چې ډیر تر لمر لاندې ودرېده تبه به یې شوه، سترګې به یې ځلېدې، خو د شپې مهال به یې حالت ښه و. دی به د شپې هم د بیړۍ پر غولي ناست و، ستورو ته به یې کتل او ماته به یې ویل زه به د پخواني خدای ټولې ځمکې پر هغو کروندګرو خرڅې کړم چې تر اوسه پورې یې ځمکې نه درلودې او په لږو یې ګزاره کوله. دوی به بیا وکولی شي چې ډیر غنم تولید کړي او ډیر پسونه او غواګانې وروزي. دومره ډوډۍ وخوري چې بچیان یې چاغ او ښځې ښکلي شي او بیا له یو بل سره کینه ونه لري. زما خدای اتون به د بېوزله او بډای ترمنځ توپیر له منځه یوسي او داسې کار به وکړي چې نور مریان مجبور نه وي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره ټول عمر د خپل بادار لپاره زیار وګالي. سینوها، زه له طبسه ځکه راوتلی یم چې پوهېدم طبس هغه کار دی چې د بېوزلو او شتمنو توپیر پکې ډیر زیات دی. ډیر کسان چې بېوزله دي باید ټول عمر د مریانو او یا نوکرانو په توګه کار وکړي. تل به بېوزلي، وږي او هر څومره زیات چې ګالي ټول به د شتمنو جیب ته ځي. زه له طبسه ځکه کرکه کوم چې اوسېدونکي د پخواني خدای عبادت کوي، ځکه چې پخوانی درواغجن خدای د بېوزلو بدبختي او شتمنو لا شتمني غوښتله. خپل ټول اصول یې داسې برابر کړي ول چې شتمن ورځ په ورځ شتمن کېدل او بېوزلي به نور هم بېوزلي شول او په لوږې او بدبختۍ کې به پاتې شول. زه پوهېږم چې د طبس له خلکو باید دا تمه ونه کړو چې داسې ژر له پخواني خدایه لاس واخلي، ځکه چې هغوی خوندونه، لټۍ، عیاشي درکړي او دا ټول پر پخواني خدای د عقیدې له برکته دي. زما هیله له هلکانو ماشومانو څخه ده، ځکه یوازې دوی دي چې په اتون به عقیده ولري او د مصر د ملت راتلونکی په سرلی به رامنځته کړي. کله چې ماشومانو او ځوانانو پر اتون عقیده وکړه بیا به چمتو نشي چې بیرته امون ته ګروهمن شي او له دې وروسته چې دغه نسل لوی شو له اتون پرته به بل خدای نه پیژني. د دې لپاره چې زه خلک اتون ته ګروهمن کړم
نیت لرم چې پخواني ښوونکي له ښوونځي وباسم او د هغوی پر ځای نوي ښوونکي وټاکم. دغه راز مې هوډ کړی چې د مصر خط بدل کړم، ځکه چې د بېوزلو او شتمنو ترمنځ د توپیر یو لامل همدا مصري خط دی. ما فکر کړی چې د لیکلو لپاره ضروري نه ده چې موږ د هر شي بڼه انځور کړو، بلکې په بله بڼه هر شی لیکلی شو چې غواړو یې. د مصر نننی خط ډیر سخت دی او بېوزلي نشي کولی ډیر کلونه د دې خط د زده کولو لپاره زده کړې وکړي. یوازې شتمن کسان یې زده کولی شي. له همدې امله شتمن خلک لیک لوست لري او تر بېوزلو غوره دي. خو کله چې خط اسانه شي نو ټول به لیک لوست کولی شي او شتمن به لیک پر بېوزلو د برلاسي په توګه نه کاروي. زه د فرعون له دې خبرې ویریدم، ځکه پوهېدم چې نوی خط څه ډول دی او پوهېدم چې دغه خط اسانه خو ډیر بدرنګه دی. ټول کاهنین به ترې کرکه کوي. نو فرعون ته مې وویل دغه کار مه کوه او د مصر خط مه بدلوه. فرعون وویل ولې؟ ومې ویل د دې لپاره چې د مصري خدایانو ټول قوانین په همدې خط لیکل شوي او دغه خط سپېڅلی دی. فرعون وویل کله چې نوی خط هم دود شي او خلک پرې د خدایانو قوانین ولیکي هغه به هم سپېڅلی شي. ومې ویل د مصري خط بدلون یو بل تاوان هم لري. فرعون وپوښتل بل کوم تاوان؟ ومې ویل که د خط زده کول اسانه شي او هر څوک وکولی شي چې زده یې کړي نو بیا به څوک پر خپلو لاسونو کار کوي. نو بیا به څوک پر خپلو لاسونو کار نه کوي. په کروندو کې به کار نه کیږي. کانونه به نه استخراجیږي او بیا به دغه اسانه خط د هغه ملت لپاره څه ګټه ولري چې له لوږې مري. د فرعون سترګې د دې خبرې په اورېدو سره وبرېښېدې او ویې ویل سینوهه زه له تبسه د دې لپاره راووتم چې غوښتل مې د پخواني خدای د دودونو له پلویانو وتښتم، خو اوس ګورم چې د پخواني خدای د زړو او ناچلو عقیدو یو پلوی له ما سره ملګری او زما په څنګ کې دی. سینوهه د حقیقت نه وینې، خو زه داسې بنا یم چې حقیقت په راتلونکو کلونو کې داسې ګورم لکه چې په رڼو اوبو کې یو شی پروت وي. کله چې ټول خلک لیک لوست وکړی شي نو ټول به په خپلو لاسونو کار وکړي او د ورونو په شان به د کرنې، مالدارۍ، د کانونو د ایستلو، صنعت او سوداګرۍ کارونه سره وویشي. په هغې دنیا کې چې زما خدای اتون به یې رامنځته کړي کینه به نه وي او په هغې نړۍ کې به څوک د بل چا له لاسه ډوډۍ وانخلي، بلکې هر څوک به خپله ډوډۍ په بل چا ویشي. په دې دنیا کې چې هر څوک به لوستی او پوه وي د شتمن او بېوزلې ترمنځ به توپیر ختم شي. نه به بېوزله وي او نه شتمن، ځکه څوک به نشي کولی چې د خپلې برلاسۍ په زور بل څوک کار او نوکرۍ ته اړ باسي. هیڅوک به چاته نه وایي چې ای ګنده سوریانۍ ورک شه یا ای ناولیا تورپوستې ورک شه. هر څوک به یو بل ته د ورور په سترګه ګوري او له دې کبله چې بېوزله او شتمن نه وي نو کینه به هم نه وي او جنګ به نه رامنځته کیږي. فرعون د دې خبرو په وخت کې داسې هیجان درلود چې سړی یې ډاراوه. زه پوه شوم چې هغه بیا په میرګي مرض اخته شوی او هغه مې د بیړۍ په غولي کې پر پوزي څملاوه او مسکن درمل مې ورکړل چې آرام شي. خو له دې وروسته چې فرعون ویده او قرار شو متوجه شوم چې که څه هم اخناتون کله لیونی کیږي خو د هغه لیونتوب ساری دی او زه هغه مهال د نوموړي خبرو اغیزمن کړم. ما ډیر ملتونه لیدلي او پوه شوم چې ټول ملتونه سره یو شان دي. ما ډیر ښارونه هم لیدلي او په دې پوهیږم چې ټول ښارونه سره ورته دي او د دیوالونو لنډوالی او اوږدوالی او یا د کورونو رنګونه د ښارونو د اختلاف لامل نه وي. زه ډاکټر یم او د یو ډاکټر له نظره د یو مصري او سوریاني او یا یو تورپوستي او سپین پوستي ناروغۍ توپیر نه لري. دوی یو پر بل غوره نه دي. د ډاکټر دنده دا ده چې 3 وړه معالجه کړي. زه د خپلې پوهې له کبله د فرعون خبرو اغیزمن کړم. له ځان سره مې وویل که څه هم دغه سړی لیونی دی او لیونتوب یې نورو ته هم غځېږي خو کله چې ساري لیونتوب چاته غځېږي خوندور وي. په خپل زړه کې مې احساس کاوه چې فرعون یو ستر حقیقت ته اشاره کوي او که څه هم د هغه حقیقت په ځمکنۍ نړۍ کې نه اجرا کیږي او یوازې په لویدیځه نړۍ کې هغه اجرا کیدای شي، خو باید دا خبره تایید کړم چې که انسانان وکړی شي داسې ژوند وکړي چې د بېوزلو او بډایانو توپیر به ختم شي او ابدي نیکمرغۍ ته به ورسیږي. زه پوهېدم چې له فرعون پرته بل هیڅ چا دغه ډول ستر حقیقت نه و ویلی او له هغه وروسته به یې هم څوک ونه وایي. زه پر دې پوهېدم چې د بېوزلو جهالت د فرعون دغه حقیقت نشي منلی. ډېرې وینې به وبهیږي او ښایي د فرعون لوړ او پرتمین حکومت له منځه ولاړ شي. خو هغه څه چې فرعون یې وایي داسې شی دی چې چا له هغه مخکې ورته نغوته نه ده کړې.
او له هغه وروسته به هم ونه ویل شي که څوک یې ووایي د اخناتون تقلید به یې کړی وي. د هغه وروسته مې د اسمان ستورو ته کتل او له ځان سره مې وویل د هغه سړی یې چې نه پوهیږي له کوم ځای راغلی او مور و پلار دې څوک دي. له دې وروسته چې لوی شوې وادي وریدل چې یوې ښځې او میړه چې سړی د تبس د بېوزلو ډاکټر و ته په زویوالې ومنلې. په سیند کې ستا کجاوه پیدا کړه، ته یې لوی کړې او تر اوسه هم ته د تبس د بېوزلو ډاکټر وي. له هغوی د سرو سپینو تمه نه کوله او هغوی دې معالجه کول. بیا نو که د نوي فرعون دغه حقیقت ترقي راولي او د شتمن او بډای ترمنځ توپیر له منځه وړي، نو تا ته څه تاوان رسیږي؟ په دې ډول ولې د فرعون د نوي خدای د حقیقت پلویتوب نه کوي او اخناتون نه هڅوي چې دغه حقیقت په مصر کې اجرا کړي؟ سینوهه، ته په دې پوهیږې هغه کار چې فرعون یې غواړي ترسره یې کړي د نړۍ په هیڅ یوه هیواد کې عملي کیدی نشي او په هیڅ ځای کې د بېوزلو او شتمنو توپیر او د مریو او بادار توپیر نشي ختمېدی. خو له دې کبله چې مصر ډیر بډای هیواد او ډیری حاصلخیزې ځمکې لري، ښایي دلته دغه حقیقت پلی شي. کله چې دغه حقیقت دلته پلی شو، بې له شکه به له دې ځایه ټولې نړۍ ته وغځېږي. په ټولې نړۍ کې به د بېوزلو شتمنو میریانو او بېوزلو توپیر ختم شي او بیا به په ټوله دنیا کې یو نوی نړیوال کال پیل شي. زه پوه شوم چې انسان تر دې ښه فرصت هیڅکله نه دی ور په برخه شوی چې وکړی شي ځان د تل لپاره نیکمرغه کړي، ځکه چې تر اوسه پورې یو فرعون هم داسې نه و چې ووایي د بېوزلو شتمنو نوکر او بادار ترمنځ توپیر نشته. ښایي په راتلونکي کې داسې مریان او نوکران پیدا شي چې هڅه وکړي د شتمنو او بېوزلو توپیر ختم کړي، خو څوک به د هغوی خبرو ته غوږ کېنږدي او که غوږ ورته وهم نیسي نو د هغوی خبره به عملي نشي، ځکه چې شتمن به د مزدورانو او مریانو ځواک ختم کړي. خو کله چې د مصر فرعون اخناتون وایي چې باید د بېوزلي او شتمن ترمنځ توپیر نه وي او له دې کبله چې خبره یې اغیزه لري، قدرت سره او سپین ورسره دي، نو ممکنه ده چې خپله خبره عملي کړي. فرعون چې وایي د دغو پرګنو ترمنځ دی توپیر ختم شي، باید د بشر د نیکمرغۍ لپاره دغه یوازینی فرصت له لاسه ورنه کړل شي، ځکه چې ناشونې ده له دې وروسته دی په مصر، بابل او سوریه کې داسې پاچا پیدا شي چې د بېوزله او شتمن د توپیر د ختمولو غوښتونکی وي. زه د بیړۍ په څنګ کې ودرېدم او ستورو ته مې کتل. په دې فکرونو کې وم چې د نیل ساحل د پخو شویو غنمو بوی مې احساس کړ. ناڅاپه مې خپل مریی کاپتا ته پام شو چې اوس په تبس کې د یوې میخانې خاوند او شتمن کس دی. فکر مې وکړ چې که دلته وای او د فرعون خبرې اورېدلې وای، څه به یې ویل؟ له دې سره سره چې کاپتان نه و، خو زه پوهېدم چې هغه به د فرعون د خبرو له اورېدو وروسته څه ویلي ول. هغه به ویل سینوهه، فرضاً که فرعون وکړای شول چې د شتمن او بډای توپیر ختم کړي، نو ټول خلک به باسواده شي. نور به نه مریی وي، نه بادار، نه به ټیکهدار وي، نه کارګر، او ټول به له کورونه کروندې کري، صنعت او تجارت به وکړي. له هغه وروسته به د بشر ټولې بدبختۍ ختم شي او بیا به څوک د بل د خواریو له لارې شتمن نشي. پر داسې ورځ به بیا هم ځینې کسان هوښیار او ځینې احمقان وي، ځینې به چالاک او ځینې نور به سادهګان وي. هغه کسان چې هوښیار او چالاک وي د احمقانو او سادهګانو جیبونه به تش کړي او یا به په بېلابېلو چلونو او کیسونو سره هغوی اړ کړي چې د دوی لپاره کار وکړي. تل به همداسې وو او همداسې به وي، ځکه کله چې انسان پوه شي چې بل غولولی شي، امکان نه لري چې ترې تیر شي. دغه راز هغه کس چې نورو ته تاوان وررسولی شي، هغه به تاوان او گزار ورکوي، او په انسانانو کې هغه کسان چې د تاوان رسولو، زورولو او غولولو وس نه لري، هغه مړه دي. همدا ستا فرعون چې غواړي د شتمن او بېوزلي توپیر ختم کړي، وګوره له خلکو سره یې څه کړي دي. هغه حقیقت چې ستا فرعون او د هغه خدای یې پلویتوب کوي، یوازې څو ډوله مرغانو او حیواناتو لکه کارغانو، مردارخورو او تمساګانو تر استفاده کړي او نورو ټولو ته یې تاوان رسېدلی دی. خو له دې سره سره پر دې پوهېدم چې که کاپتا وای نو نیوکې به یې کولې. بله ورځ چې کله فرعون د خپل خدای او د هغه د حقیقت په هکله خبرې کولې، ما یې له نظر سره موافقه کوله او هغه به خوشحاله شو.
له تبسه د راوتلو پر 15مه ورځ د فرعون بیړۍ هغه ټاټوبي ته ورسېده چې په هیڅ خدای پورې اړونده نه وه. دغه ځمکه د نیل په څنډه کې اواره ځمکه وه او لږ لرې ترې څو غونډۍ وې چې ونې نه درلودې. څو شپنو هلته خپل پسونه پویول. فرعون له بیړۍ څخه راکوز شو او دغه ځمکې د آتون په ولکه کې ورکړې. وی ویل دلته به یو ښار جوړ کړم او نوم به یې د آتون د افق ښار کېږدم. د فرعون له بیړۍ وروسته په هغې پسې روانې نورې بیړۍ هم ساحل ته ورسېدې او پکې ناست کسان پلی شول. فرعون خپل معماران راوبلل او وی ویل دلته باید یو ښار جوړ شي او هر هغه کس ته یې د کور لپاره یوه ټوټه ځمکه ورکړه چې له ده سره ملګري ول. په دې ښار کې د اخناتون د نقشې پر اساس باید له شمال له جنوب ته 5 واټونه او 5 نور له ختیځه لویدیځ ته جوړ شي. په هره ټوټه ځمکه کې یو کور جوړېده چې له ګاونډي سره یې توپیر نه درلود. د فرعون د امر په اساس د هیڅ یو کور لوړوالی باید تر نورو کورونو زیات نه وي او په هر کور کې باید یو شان کوټې او پخلنځي جوړ شي. فرعون غوښتل په دې ښار کې ټول له نورو سره یو شان وبولي او د آتون له ښاره خوشحاله وي او شکر وکړي چې دغه مساوات ورته رامنځته شوي دي. کله چې ښار جوړېده ما لیدل چې هیڅ یو کس چې کور یې جوړاوه له آتونه مننه نه کوله او اپوټه یې هغه او فرعون ته ښېراوې کولې چې ولې فرعون له تبسه لرې کړي او داسې ځای ته یې راوستي دي چې نه پکې آبادي شته او نه میخانه. یوه ښځه هم له هغه کوره خوشحاله نه وه چې د ښځې او د بچیانو د ژوند کولو لپاره یې کور جوړاوه، ځکه چې هرې ښځې غوښتل د خپل کور په مخ کې اور بل کړي او ډوډۍ پخه کړي، خو د نوي ښار په کورونو کې نغري په کورونو کې دننه جوړ کړي ول. هغوی په تبس کې په هغو کوټو کې ویده کېدل چې ځمکه یې په کلکې خټې کاږل شوې وه، خو کله چې ولیدل د نویو کورونو غولې په خښتو فرشوي ناخوښه وو. دوی ویل خښتې له ډیرو موښلو وروسته په غبار او ګرد بدلیږي او ستونزې پیښوي. دغه راز د دې سیمې له مټینې خټې څخه هم په تنګ ول او ویل به یې چې دغه خټه له دې وروسته چې پخه شي او لوښي ترې جوړ کړو درس کوي او ماتیږي. د دې ښار اوسېدونکو غوښتل د خپلو کورونو په مخ کې ترکاري او سبزیانې وکري، خو فرعون د سبزیانو کرل بند کړي ول او هر کور ته یې یوه ټوټه ځمکه له ښاره بهر ورکړې وه چې هلته سبزیانې وکري. د ښار اوسېدونکو شکایت کوو چې د دوی ځمکې له نیل سیند لرې دي او کروندو ته له سینده د اوبو راوړل سخت کار دی. ښځو د نوي ښار د سړکونو په منځ کې تنابونه تړلي ول چې کالي پرې وچ کړي، خو فرعون دغه کار هم منع کړی و. فرعون ویلي ول چې د نوي ښار اوسېدونکي باید په کورونو کې پسونه او وزې ونه ساتي، خو ښځو دې خبرو ته توجه نه کوله او په نویو کورونو کې پسونه او وزې ساتلې. که څه هم تبس یې هیر نه کړ، خو ورو ورو خلک له نوي ښار سره روږدي شول او زه متوجه شوم چې که هغوی ته وویل شي چې اوس دې تبس ته ولاړ شي نو ستنېدا ته نه چمتو کېدل. بیا د نیل سیند د مستېدا وخت راغی، د مني فصل را ورسېد. موږ تصور کوو چې د نیل سیند د مستېدا او د اوبو د زیاتېدا له امله به فرعون تبس ته ستون شي، خو هغه په خپلې بیړۍ کې پاتې شو او له هغه ځایه یې د آتون د افق ښار او د کورونو جوړولو کار څاره. هره ډبره چې به پر بله کېښودل شوه فرعون به ورته خوشحاله و او ما لیدل چې کله به یې لیدل چې یو کور بشپړېږي نو خندل به یې. فرعون د هغو سرو سپینو یوه برخه چې د آمون له معبده یې لوټ کړې وه د نوي ښار په جوړولو ولګوله او د پخواني خدای ټوله ځمکه یې پر هغو بېوزلو وویشله چې کروندو ته یې والول. اخناتون د دې لپاره چې د تبس سوداګر تر فشار لاندې راولي د هغوی ټولو بیړیو سامان او شیان یې واخیستل چې د نیل سیند پورته برخې او تبس ته تللي. د نوي ښار جوړولو ته د فرعون د بیړې له کبله د ډبرو او لرګیو بیه زیاته شوه او که به چا یو ځل د نیل سیند له لومړني ابشاره چې د سترو ځنګلونو په خوا کې و د آتون د افق ښار ته چارتراش راوړل نو شتمن کېده. د آتون افق ښار ته ډیر کارګران راغلل او د نیل ترڅنګ یې په هغو جونګړو کې ژوند کاوه چې له بنګسونو یې جوړې کړې وې. له سهاره تر پیګا پورې خښتې وهلې، هغه به یې پخولې، لارې به یې جوړولې او یا به یې د ځمکو اوبولو لپاره لښتي او ویالې جوړولې. د نیل د سیند له طغیانه وروسته یې له شاوخوا سیمو څخه زرګونه میوه لرونکي ونې نوي ښار ته راوړې، ویې کرلې او ځینو په بل کال میوه هم وکړه چې په خپله فرعون له همدغه ونو څخه میوه ټوله کړه.
په داسې حال کې چې کارګران، معماران او خټګران په کار اخته ول او بیړیو، چارتراش او ډبرې راوړلې، ما هم ډیر کارونه درلودل. ځکه چې د ښار د اوبو رسولو سیستم لا نه و جوړ شوی او ډیر کارګران به د خوسا اوبو د څښلو له امله ناروغان شول. یو ښه کار چې وشو هغه د نوي ښار د بندر جوړېدل و، ځکه چې له هغه وروسته بار وړونکي د تمثال له خطره خلاص شول. تر دې مخکې چې بندر جوړ شي، بار وړونکي مجبور ول چې اوبو ته ننوځي او د بیړۍ ټیټي ساحل ته ورسوي، خو په دې وخت کې به یو نارې کړي او بل به متوجه شو چې تمساح یې ملګری خوړلی دی. د هغې منظرې لیدل چې د یو بار وړونکي نیمایي بدن د تمساح په خوله کې دی ډیر ډارونکی دی، او تر دې مخکې چې څوک یې مرستې ته ورشي، تمساح به سړی تر اوبو لاندې کش کړ چې په یوه سوري کې ځای کړي. تمساح به د جوالي مړی تر هغو ساته چې خراب به شو او بیا به یې خوړ. له همدې امله دوی مجبور شول چې د تمساح یو شمیر ښکاریان راولي، سره او سپین زر ورکړي چې د تمساح خطر کم کړي. هغوی په لنډه موده کې تمساحګانې ختمې کړي، خو له دې سره سره د بندر تر جوړېدو پورې د تمساح د داړلو خطر موجود و. ما اوریدل هغه تمساحګانې چې د اتون د افق په ښار کې وې، هماغه تمساحګانې وې چې د خوراک په تمه یې له طبسه تر دغه ځایه د فرعون بیړۍ تعقیب کړې وې. زه په دې نه پوهېدم چې د تمساح د فرعون د بیړۍ او د نوي مړۍ د پیدا کېدا ترمنځ به څه اړیکې وي. خو له ډېرو مې اورېدلي ول چې تمساح ډېر ځیرک حیوان دی. له همدې امله له دې وروسته چې ښکاریان راغلل او یو شمېر یې ووژلې، نو تمساحګانې پوه شوې چې دلته پاتې کېدل خطر لري او که پاتې شي وبه وژل شي. دوی د اتون د افق ښار تر پرېښودو وروسته بیرته طبس ته ولاړې، ځکه چې پوهېدي چې طبس د قمندانۍ مرکز دی. هورمهب لا هم په دغه ښار کې دی او ښایي بیا له دې ښاره د ډېرو کسانو مړي راووځي او اوبه یې خراب کړي چې دوی یې وخوري. کله چې د نیل اوبه له طغیانه وروسته کېناستې او شاته ولاړې، د مصر د پوځ قمندان هورمهب د اتون د افق ښار ته راغی. فرعون هورمهب ته دنده وسپارله چې پوځ به کموي، تورپوستي عسکر او د شردن ځواک بړنګوي، خو زه پوهېدم چې هغوی به د فرعون د دغه امر په اړه سستي کوي. هورمهب ځکه دغه پوځ نه ړنګاوه چې پوهېده یوه ورځ به سوریه بلوا وکړي او مصر د سوریې د بالقوه بلوال د له منځه وړلو لپاره پوځ ته اړتیا لري. خو فرعون د سوریې پر بلوا باور نه درلود او ویل به یې سوریه به بلوا ونه کړي. نو غوره دا ده چې تورپوستي عسکر او شردن ځواکونه رخصت کړي، ځکه چې په مصر کې ترې کرکه کېږي او باید نور څوک دغه عسکر ونه ویني. له هغې ورځې چې هورمهب نوي ښار ته ننوت، هر ځل چې به له فرعون سره د پوځ د ړنګېدا خبره کېدله، نو دواړو به پر دې مضمون بحث کاوه. هورمهب به ویل د سوریې حالات ډېر خراب دی او مصریان هلته کمزوري دي. که کومه بلوا کېږي، د سوریې مصریان به په لومړۍ ورځ له منځه ځي، نو ته باید یو پوځ ولري چې د سوریې د بلوا مخه ونیسي. اخناتون به ځواب ورکړل: آیا تا په دې ښار کې زما د ماڼۍ انځورونه کتلي دي؟ او آیا پوهېږې چې انځورګرانو زما په ماڼیو د کورت د ټاپو په شان تصویرونه ایستلي دي؟ که ته زما پر ماڼیو ایستل شوي انځورونه وګورې، معلومه به شي چې ما هلته داسې انځورونه کښلي چې تصور کوي کبان په اوبو کې ګرځي او هیلۍ په هوا کې الوزي. خو د سوریې په اړه زه باور نه لرم چې هلته دې بلوا وشي، ځکه د دې سیمې ټول پاچاهانو ته مې د حیات صلیب لیږلی او په سوریه کې د امرو د هیواد پاچا له ما سره دومره نږدې ملګرتیا کوي چې د اتون لپاره یو معبد جوړ کړی دی. آیا تا د اتون ستر ارګ چې ما د خپلې ماڼۍ په مخ کې جوړ کړی لیدلی؟ زه تا ته وایم چې دغه ارګ وګوره، ځکه چې په لیدو ارز یې او معمارانو ډیر ښه جوړ کړی دی. ما نه دي غوښتي چې اتون خدای د ارګ جوړولو لپاره موریان له کانونو ډبرې راوباسي او کړاو وزغمي. دې پر ځای مې د ستورو ورکړی چې د اتون ارګ له خښتو جوړ کړي. هورمهب ویل: زه چې هر ځل ستا ماڼۍ ته ننوځم د اتون ارګ ګورم، خو ته د امرو له پاچا ځان ساته. اخناتون به ځواب ورکړ: زه نه غواړم چې ته هغه لوحې وګورې چې نوموړي ما ته راستولي دي، او ته به پوه شې چې دغه پاچا څنګه د اتون مرید شوی او د هغه په اړه له ما پوښتنې کوي چې پر اتون یې عقیده نور هم پخه شي. هورمهب به ځواب ورکړ: زه لوحې ته دومره اهمیت نه ورکوم، ځکه پر کومه ورځ چې کوم پاچا وغواړي بلوا وکړي، هر ډول لوحه او ژمنه به تر پښو لاندې کړي. له زور پرته هیڅ یو شی پاچا دې ته نشي مجبورولی چې ستا فرمان برداره وي. اوس چې ته غواړې پوځ منحل کړي، لږ تر لږه دا موافقه وکړه چې په سرحدونو کې یو شمېر عسکر پاتې شي چې د مصر پر خاورې د بهرني تیري مخه ونیسي.
همدا اوس هغه قبایل چې د مصر په جنوب کې ژوند کوي د دې لپاره چې خپل مالونه د مصر په ورشوګانو کې وپیایي ستا خاورې ته ننوځي او د تورپوستو کورونه سوځوي. په داسې حال کې چې دغه تورپوستې ستا متحدین دي، د هغوی کورونه هم د بانګسونو دي، ډیر ژر اور اخلي. اخناتون به ځواب ورکوه دغه قبایل چې د مصر په جنوب کې ژوند کوي له بېوزلۍ څخه دغه کارونه کوي. که وکړی شي چې په خپلو ټاټوبو کې خپل مالونه ماړه کړي نو مصر ته نه ننوځي. خو له دې کبله چې څړځایونه نه لري مجبور دي چې د خپلو مالونو د مړولو لپاره مصر ته ننوځي. نو که د مصر په جنوب کې تورپوستې زغم ولري او موافقه وکړي چې د هغوی مالونه د تورپوستو په څړځایونو کې وڅري، هیڅکله به د هغوی کورونو ته اور ورته نه کړي. هورمهب وویل ته ماته امر کوي چې پوځ منحل کړم او عسکر رخصت کړم چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. خو آیا پوهیږي چې تر رخصتېدا مخکې باید په مصر کې کلک او مضبوط امنیت رامنځته کړي او ګزمې ودروي؟ ځکه هغه عسکر چې رخصتیږي او خپلو کورونو ته ځي نو په لاره کې به زرګونه کورونه لوټ کړي او په زرګونو ښځو به په زور تیری وکړي. فرعون وویل دا ستا ګناه ده چې زما له عسکرو سره دې د اتون په هکله خبرې نه دي کړي. ځکه که هغوی اتون وپېژني او پوهېدای چې هغه سوله غواړي د مینې او محبت خدای دی نو پر ښځو د تیری او لوټماریو فکر یې نه کاوه. نن سبا چې په دې ښار کې خلک اتون پیژني هیڅکله کومه پیښه نه کیږي. زما لور مریتاتون یوازې له یوې غرڅې سره ګرځي او بل کوم ساتونکی او ملګری نه لري، خو څوک پرې تیری نه کوي. زه باوري یم پر دې سربیره چې باید عسکر رخصت شي، جنگي ګاډۍ هم باید له منځه ولاړې شي، ځکه چې د جنگي ګاډیو درلودل په دې معنا دي چې نورو پاچاهانو ته وښیو چې موږ جنگ غوښتونکي یو. خو که جنگي ګاډۍ ونه لرو نو هغوی به پوهیږي چې موږ د جنگ نیت نه لرو. هورمهب په ملنډو وویل غوره نه ده چې جنگي ګاډۍ خرڅې کړو، ځکه چې فکر کوم د امرو هېواد او په سوریه کې هاتیان چمتو دي چې ستا جنگي ګاډۍ واخلي او یوه ورځ یې ستا پر خلاف وکاروي. دغه بحث د فرعون او د هغه د قومندان ترمنځ څو ورځې روان و، خو بالاخره هورمهب چې مقاومت یې کاوه فرعون یې د دوو شیانو منلو ته چمتو کړ. یو دا چې د مصر په سرحدونو کې چوڼۍ وساتي او بله دا چې په مصر کې دننه دې یوه ګزمه رامنځته کړي چې په هېواد کې دننه امنیت وساتي. فرعون وویل زه له دې شرطونو سره موافقه کوم چې ګزمه جوړه شي، خو له ګزمې دې کومه ورځ د پوځ په شان استفاده ونه شي. د دې لپاره چې ګزمه د پوځ په شان نشي فرعون وټاکله چې د هغوی وسلې دي یوازې نیزه او هغه هم له وسپنیزې څوکې پرته وي. هورمهب دغه امرونه ومنل، خو کله چې د یوې ګزمې په جوړولو بوخت و چې کورنی امنیت وساتي بیا پوځ ړنګ کړي او عسکر کورونو ته واستوي، نو په دې وخت کې دوه قاصدان یو پر بل پسې له سوریې څخه راغلل. دوی خبر ورکړ چې د امرو پاچا له دې وروسته چې په طبس کې د پخواني او نوي خدای ترمنځ د جګړې او له طبسه د فرعون د وتلو او نوي ښار د جوړولو خبرې واورېدې، اوس نیت لري چې بلوا وکړي. د هڅه کړې چې د مصر دوه ښارونه چې د هغه هېواد ته نږدې پراته وو ونیسي. یو ښار پکې مژیدو و او اوس په مژیدو ښار کې مصري عسکر او چوڼۍ محاصره دي او له فرعون مرسته غواړي. فرعون له دې خبرې وروسته هورمهب ته داسې وویل زه تصور نه کوم چې د امرو پاچا دې په سوریه کې له کوم علت پرته بلوا کړې وي. زه باوري یم چې مصري مامورینو هغه سپک کړی دی او پاچا غوسه شوی دی. تر هغې چې پوه نه شم د دې سړي بلوا د مصریانو له پارولو پرته شوې د هغه د سزا کولو لټه به ونه کړم. خو دې پیښې متوجه کړم چې ما د سوریې په هکله هغسې پام ونه کړ چې باید کړی مې وای، او را په زړه شول چې تا هورمهبه کله چې په اورشلیم کې وې هلته دې د اتون لپاره معبد جوړ نه کړه. اوس هغه وخت دی چې زه په اورشلیم کې د اتون لپاره یو ښار جوړ کړم چې د سوریې پلازمینه شي. څنګه چې مژیدو قرار شو هلته به هم د اتون لپاره ښار جوړ کړم، ځکه چې مژیدو یو ستر سوداګریز مرکز او د کاروانونو په لاره کې پروت دی. که په دې ښار کې د اتون لپاره ښار جوړ کړو دغه ښار به ډیر آباد شي. کله چې هورمهب د فرعون دغه ځواب واورید داسې غوسه شو چې د خپلې متروکې لاس ته یې مات کړ او ټوټې د فرعون تر پښو لاندې پر ځمکه وویشتې. له هغه ځایه راووت او ماته یې وویل دغه سړی لیونی دی، د دې پر ځای چې پوځ واستوي چې د امرو پاچا نسکور کړي دی وایي نیت لري په اورشلیم کې د اتون د خدای لپاره معبد جوړ کړي او هغه د سوریې پلازمینه کړي. په هغه څو ورځو کې چې هورمهب د افق په ښار کې و
زما د مسافرتونو په هکله یې ډېرې خبرې وکړې او غوښتل یې پوه شي چې آیا ما د هغه د سپارښتنو پر اساس په نورو هیوادونو کې پوځي معلومات راغونډ کړي که نه. کله چې ما خبرې پیل کړې او راټول شوي پوځي معلومات مې ورته وویل، په ډېرې ځیرتیا سره یې ورته غوږ نیولی و. یوه ورځ مې هغه چاړه هم ور وښودله چې هاتي هېواد کې یې ماته کړې وه. کله چې د دغه چاړه ولیده ډېر حیران شو او ویې ویل: سینوهه، زموږ میسي چړې د دغه چاقو پر وړاندې چې ته وایې له اوسپنې جوړ دی، د لرګي په شان ښکاري. هورمهب د نورو ملتونو د پوځي وسایلو او عسکرو په هکله داسې پوښتنې راڅخه کولې چې زما له نظره د ماشومانو د پوښتنو په شان وي. خو وروسته پوه شوم چې هورمهب یو عسکر دی، ځکه دغسې پوښتنې کوي. مثلا ویل به یې چې کله د بابل عسکر حرکت کوي، لومړی ښۍ پښه مخکې کوي که کیڼه، یا دا چې هاتي کې هغه اسونه چې د جنگي ګاډیو د ذخیرې لپاره دي په خپله له ګاډیو سره یو ځای حرکت کوي که د هغوی تر شا روان وي. یا به دا سوال کوو چې د بابل د جنگي ګاډیو اعرابي څو شعاګانې لري او آیا د څرخ شاوخوا یې په فلزاتو پوښلې ده که نه فلزي پوښ نه لري. یو بل شی چې هورمهب ورته ډیر پام کاوه دا و چې غوښتل یې پوه شي په هاتي، میتای او بابل هیوادونو کې د پلونو حالت څه ډول و. هره ورځ به یو کاتب راته او هغه څه چې ما د نورو هیوادونو عسکرو د شمیر، لارو، پلونو او بندرونو په اړه ویل، هغه به یې له ځان سره لیکل، د دې لپاره چې کله هورمهب وغواړي له دغو معلوماتو څخه استفاده وکړي. خو هغه معلومات چې ما د نورو هیوادونو د خدایانو، مجسمو، عمارتونو او د کورت د حمامونو او تشنابونو په هکله ورکول، هورمهب ورته چندانې توجه نه کوله. کله چې هورمهب په کاوړ خپله متروکه ماته کړه او ولاړ، غوښتل یې چې د مصر د پوځ له قماندې استعفا وکړي. نو وروسته اخناتون چې هورمهب پرې ګران و، زه ورپسې واستولم او ویې ویل هغه ته ووایه چې راشي او له ما سره پخلا شي، ځکه زه نه غواړم چې هغه له ما څخه خفه او جلا وي. خو له دې سره چې فرعون او هورمهب پخلا شول او اخناتون بله متروکه ورکړه، بیا هم هورمهب ونه کړای شول فرعون قانع کړي چې د امرو پاچا د وهلو لپاره سوریې ته عسکر واستوي. له دې وروسته چې هورمهب ولاړ، فرعون ماته وویل: سینوهه، که اتون غوښتي وي چې سوریه د مصر له لاسه ووځي، نو غوره ده چې د اتون اراده عملي شي، ځکه چې پر سوریې سلطه د مصر لپاره له تاوانه پرته بل څه نه ده ور په برخه کړې. ومې ویل: اخناتونه، تر هغه ځایه چې زما یادېږي او له نورو مې اورېدلي دي، پر سوریې د مصر سلطه تل د مصر په ګټه وه، ځکه چې مصر د سوریې له ډېرې شتمنۍ څخه استفاده کړې ده. فرعون وویل: شتمني هغه شی دی چې ملت فاسدوي، ځکه چې ملت ټمبل او بېرحمه کیږي. د مصر ملت زیارکښ، قانع او صبرناک ملت و. خو کله چې سوریه ونیوله او د سوریې شتمني مصر ته ننوته، نو ټمبلي، عیاشي او د سوریایانو ځینې ناسم او خراب عادتونه هم مصر ته راغلل. کله چې سوریه د مصر له لاسه ووځي، نو نور به له مصریانو څخه ټمبلي، عیاشي او د سوریایانو خراب عادتونه هم کډه وکړي. د دې سره سره چې زه پوهېدم فرعون لیونی ده، خو تمه مې نه کوله چې دغه خبرې دي د یو پاچا له خولې واورم، ځکه چې یو پاچا د خپل قدرت د ساتلو لپاره باید اجازه ورنه کړي چې بل هیواد د هغې سیمې لاندې کړي. هغه ته مې وویل: ای اخناتونه، زه یوه موده په سوریه کې وم او په ازمیر او مژیدو ښارونو کې مې ژوند کړی. په ازمیر کې د مصري چوڼۍ قمندان یو زوی درلود چې رامسس نومیده، او دغه هلک چې په هغه وخت کې 10 کلن و، د سوریې تر ټولو ښکلی هلک ګڼل کېده. د به تل په مردکیو او لولک لوبې کولې، خو کله چې ناروغ شو ماته یې راوست. زه پوه شوم چې د معدې چینجی لري او هغه مې معالجه کړ. په مژیدو کې یوه مصري ښځه وه چې هیڅ سړی نشوای کولی هغه یو ځل وګوري، ځکه که 2 ځلې یې هغه لیدلی وای حیران شوی به و. دغه ښځه یې هم یوه ورځ ما ته راوستله چې خېټه یې پړسېدلې وه. ما ورته وویل باید خېټه دې سوری کړم چې ناروغي دې معالجه شي. یوه ورځ یې کور ته ورغلم، د خېټې له څیرلو وروسته مې معالجه کړه. فرعون وپوښتل: ولې ما ته دغه خبرې کوي؟ ومې ویل: د دې لپاره یې تا ته وایم چې هماغه مصری هلک به اوس د سوریاني عسکرو په چړو ټوټه شوی وي او هغه ښکلې ښځه به د سوریې د نشه عسکرو منګولو ته لوېدلې وي او هغوی به د ښځې ژړاګانو ته له پامه پرته پر هغې تیری کړی وي. آیا دغه پیښې تا ته اهمیت نه لري او ته دا خبره منلی شي چې په سوریه کې مصري ماشومان او سړي ووژني او پر ښځو یې تیری وکړي؟ فرعون ما ته وکتل او ویې ویل: سینوهه، ته وایې زه څه وکړم؟
آیا حکم وکړم چې په سوریه کې بلوا شوي او 10 یا 100 مصریان وژل شوي دي، نو زما عسکر د 100 ځله 100 سوریاني عسکر ووژني؟ آیا ستا په نظر دا سم کار دی؟ آیا هغه سوریانیان چې د یو شمیر وژل شویو مصري عسکرو د وژلو لپاره وژل کیږي ځانونه، ښځې او ماشومان نه لري؟ که زه بدۍ ته په بدۍ ځواب ورکړم، نتیجه به یې بدۍ نه وي. خو که د بدۍ سزا په نیکۍ ورکړم، که څه هم له دې امله به بدي رامنځته شي، خو تر هغې بدۍ به ډیره کمه وي چې وغواړو بدي په بدي سره جبران کړو. که ته زما ډاکټر یې او نه غواړې چې ستا په خبرو ناروغ شم، نو په دې اړه خبرې مه کوه چې باید په سوریه کې د مصریانو د وژلو غچ له خلکو واخلو، ځکه چې ستا دغه خبرې ما ډیر ځوروي. د آمون د خدای په پړاو کې به یې وینه پر وینو وینځل او د یو مصري د وژلو لپاره به یې د نورو هیوادونو 100 تنه وژل. له همدې امله برخه او کینه سخته شوه، ځکه چې هغو 100 کسانو زامن، ښځې او خپلوان درلودل او هغوی به هم غچ اخیست. خو اتون وایي باید په وینې بهیدنې سره انتقام وانه خیستل شي، ځکه چې که د وژنې په بدل کې ورته وژنه وشي، هیڅکله برخه او کینه ختمه نه شي. له همدې امله تا ته وایم چې نور په دې اړه له ما سره خبرې ونه کړې. پرېږده چې زه له خپل حقیقت سره ژوند وکړم، د رخي او کینې پر ځای د اتون له لوري په خلکو کې مینه رامنځته کړم.